ورونو یوه ډیره د عبرت واقعه درته راخلم. دا په کتابو کې را نقل ده. کیدای شي د پام وړ مو وګرځېږي، د پیدې وړ مو وګرځېږي، د سوچ او د فکر وړ مو وګرځېږي. یو چاته چې الله پاک وس ورکړي په مالي لحاظ باندې، طاقت الله پاک ورکړي، په وس کې دې دا وي چې د قریب سره وسیله رحمي وکړي، یتیم پر سر لاس ورتېر کړي، یو کونډ مسکین غریب در په دره پیش وزله بیچاره، یو اولادمن غریب او داسې نور خورا ډېر ځایونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا غنیمت وګڼه، دا وس چې تا ته الله پاک درکړی دی، دا غنیمت وګڼه. نن چې وس لري یو څه وکړه چې د سبا د دې فاني دنیا او د دې فاني ژوند د ختمېدو څخه وروسته چې په درد وخوري، په شا دې درسي. دا ژوند که هر څونه قیمتي ژوند دی، که هر څونه ښه جوړ یې، که هر څونه ښه ژوند دی، زندګي دی ختمېدو والا دی. باچهان پاته سوي دي هېڅکله نه. ښه تاسو راته ووایست وزیران پاته سوي دي چې د دنیا کومه طبقه تاسو ګوته پرېږدئ، تر ډاکټرانو، تر طبیبانو، تر انجینرانو، تر عقلمندانو څوک پاته سوي دي؟ که څوک دلته په دې فاني دنیا کې پاته کېدلی نو حق د رسول الله مبارک و. خو لیکن نه، د قرآن اګاهي ده او خبرتیا د موږ تاسو ته چې کله د اجل او نیټه ټاکلې موده پر رسي، بیا یو منټ هم انسان نه وروسته کېږي نه مخته کېږي. بس فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون. نو ګرانو عزتمن درونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو عجبه ټکي موږ تاسو ته ښوولی دي. تاسو د حضرت ایوب علیه السلام واقعه به خامخا علماو څه اورېدلي، پام پر وکړئ، فکر ورباندې وکړئ. د الله نازولی پیغمبر دی، یو وخت سرمایه‌دار دی، یو وخت د اولادو مالک دی، یو وخت په بدن باندې داسې ښایسته، انبیا ډېر ښایسته وي چې د ده سیال نشته. لیکن برعکس د 4 کال څه وروسته یا د 15 یا د 2 یا د 80 کالو څه وروسته پر ده باندې یو امتحان راځي. غریبي هم راځي، ناجوړي هم راځي، مسکیني هم راځي، هر څه راځي. په یو حال باندې چې دی هغه الله دی، په دې دنیا کې هر څه کېدلی شي. د نن ورځې په دې سرمایه‌داري باندې مه مغروره کېږه. دا سرمایه‌داري و، دا جوړ صحت و، دا هر څه یو عارضي دي، دا د امتحان لپاره الله پاک موږ ته راکړي دي. موږ چې څه مې نه لیدلي ډېر مغروره یو. نو په لحاظه که سبا بیا ستا زړه خوري چې ما دی د خیر کار کړی وی خو نیسې کولی، نن ورځ رسول الله مبارک فرمایي غنیمت وګڼه. نن دې په وس کې څه سته و بس د الله د رضا لپاره او صرف د دې لپاره چې په ماته الله پاک بدله راکړي په آخرت کې. دا مې د آخرت یو توشه سي، د دې پیسو، د دې وجود، د دې ژوند، د دې عمر، د دې هر څه انسان باید ګټه پورته کړي. دا غنیمت رسول الله مبارک موږ ته ښوولي دي او بللي دي چې دا تاسو غنیمت وشمېرئ وګڼئ. نن چې جوړ یې، نن چې مالدار یې، نن دې په وس کې څه شته وکړئ څه. عزیزانو، واقعه دا د عبرت و. یو سړی ولو د ډېره وخته د خپلو بچانو د خپله کوره وتلی دی. د خپلې کورنۍ دا سړی پر مړ باندې شمار کوي، هېڅ درک یې نه لګېدی. د پخوا ژوند و، نه ټلیفون و، نه رابطه وله، نه واټساپ و، نه بل څه، هېڅ هم. د خپلې کورنۍ یې نوره تمه ځینې وختله، خو دې کورنۍ به یې کله ناکله په دې خپل دې بنده پسې، په دې خپل دې سړي پسې د کور څه نه څه صدقه خیرات ضرور کوئ چې الهي ورځې مې په وسه پرته دي، نن مې پخې کړې، په کلي کې مې وبېشلې. چیرې به مسافر ولو، دې مسافر ته خدای ګوله ډوډۍ ورکړي. چیرته بل څوک ولو، چیرته بل څوک چا د دې په وس کې څه پوره و هغه به یې کول. کله کله انسان ناجوړي صدقه وکړه، د الله پاک څخه د شفا دعا وغواړه. صرف د ډاکټرانو کار نه دی. مثال دغسې درته وایم،
دوستانو ملګرو د پخوا وخت او زمانه کې چې زموږ کوم مشران ول په هغو کې به دا عادت د ما په خپلو سترګو لیدلی ولو چې هغو به کله مثال یا به ګټه وکړله یا به د سفر سره راغلی یا به دی په مسافري تللی یا بل داسې یو مسله وله د به د صدقه دی شمار کړې وه زکات نه واجب صدقات نه دغسې خیر و خیرات په مسکین و غریب باندې پام فکر کله کې همسایګانو باندې پام فکر لکه څه چې یو فرض کار کوي او موږ د بیا ډول زموږ د بیا ساز سرنا او رقم بیټکان او پیرسونه او لیټونه فلشان رڼاوي ډیکونه زموږ د بیا دغه غم موږ ته په غاړه رالوتې دي دې مې هغه د صدقې ځای ونیوي دې مصرفوله موږ څه هغه د الله خوا او د آخرت هغه حساب کتاب هغه هر څه موږ څه هېر کړي د ملایانو خبرې موږ ته دې پالتو ښکاره کېږي حاجزانو د مور و پلار به یا د خپل بچیان چې کوم دي هغو به څه ناڅه صدقه کول د الله پاک څخه خواستونه غوښتل چې الهي زموږ سړی دی هېڅ علم معلومات یې راته نشته یو ځل دا دی دا سړی خپل کور ته راغلی ناشنا دا پیښه شوې وه په کلي کې مسافر راغلی دی په ټول کلي کې څوک شپه نه ورکوي په ټول کلی کې لکه دا زموږ ستاسو چې اوس کوم زمانه د دور دی چې د مسافر څه به هم بیریږي مثال د ټلیفون د کولو څه یو څو چاته به دام نشي کولی چې هغه اشتراک ټلیفون ته نشي ورکول یو انسان د بل انسان نه څه بیریږي مثال دغسې درته هم تاسو نور ټولې خبرې پر دې قیاس کړئ دا مسافر راغلی دی څوک په کلي کې شپه نه ورکوي غریب ډېر نایلی سوی دی سوچ یې کړی دی چې یاره څه به کېږي اوس به چېرته ځم پخوا زمانه خدای نه وه لکه دا اوس د لیټو د پلشانو او داسې رشکش ونو د شپې تلی هم نه سوې راغلی دی د دغه کونډې یا د دغه کسانو کور دروازه یې ورټکولې د باره یې ورته ویلي دي چې د الله خاطر د الله د لمن روی درته نیسم د الله د نامه خاطر وکړئ زه هېڅ د شپې تېر ځای نه لرم یخ دی بله ده په ما باندې صرف د الله د رضا لپاره یو احسان وکړي یا ډوډۍ یا تلتک یا مثال درته هم که نه یو بړستن یو شی مې ماته راکړي چې زما شپه سبا شي دې کورنۍ چې خپل هغه خپل مسافر ته یې کتلي دي په دې مسافر یې زړه سوځلی دي د غریب چې کوم سړی اول سر کې غریب وي بیا مالدار سي د هغو او د هغه چا ډیر په مابینځ کې فرق ما په خپلو سترګو لیدلی دی چې هغه د مور پلار څه بس ما سرمایه‌داره پاتې سي هغه د خوب راکښیني هغه وایي چې را کلچه نه مې خوري هغه دغه پارسي وایي به هر حال مقصود دا دی چې دغه سړي باندې د کورنۍ زړه سوځلی دی باره یې ورته ویلي چې به ټیک صحیح ډوډۍ یې ورکړې شپه یې ورکړې ده مثال چې د دې په وسه څه پر دې هر څور کړی دي له دغه سړي د تګ څه وروسته یوه هفته ما بعد د دې د خپل کورنۍ نه پرچې ورکو هېڅ درکې د ژوند د ژوندي و د مړ نه معلومې دیدار راغلی شپې دې تېرېږي یوه شپه دا سړی ورته وایي چې په ما خو د الله پاک ډېر لوی فضل وشو څنګه دغه تېره د جمعې شپه نه وه هغه ورته وایي د دې تېرې د جمعې په شپه باندې خو زه راتلم د خپل کور ته لاره مې په ځنګله وه یا په پلاني ځای کې په ما د پلاني ځای کې مې شپه وه په دې شپه کې په ما باندې زمري حمله کړې ده زه د هر څه مثال لکه انسان چې بې صده کېږي په ما د حالت راځي نور د دې څه ووتلم چې یا زه مثال د ځان دفاع وکړم یا زه خلکو ته نارې وکړم یا در دې خبره تېره شول وایي ناشنا یو نوراني انسان د غټ بدني والا انسان دا راښکاره سو دا زمری یې ونیوی در دې څټ او دی د ځمکې ته راکش کړي وایي زه سپیه ګوله د ګولې په بدله کې ده څه شي ګوله د ګولې په بدله کې ده د شر دپه د خیر په بدله کې ده د بلا او آفت ګرځېدل د صدقې په بدله کې ده هغه زمری یې ونیوی د دې ځمکې راونیوی هغه پر هغه ځای باندې کپېږي دا سړی زما د سترګو څه دغه نوراني انسان د غټې بدني انسان دا زما د سترګو څه ورک چې ما هر څونه پسې وکتل بیا دا سړی زما په نظر نه راغلی زه حیران سوم چې خدای دا څه کیسه ده دا څنګه قدرتي دا څنګه
مثال غیبی امداد الله پاک تاسو زما وکي چې زه د مرګ د خلیص الله پاک بچاو کوم. یو پلا مسافر د دومره عمر بیا دومره تکلیف را باندې راغلی بیا دا مصیبت را باندې راغلی او کورنۍ ورتویل چې په دې شپه کې چې دا کم شپه ته یادې موږ یو مسافر راغلی په ټول کلی کې چا شپه نه ورکول. دا مسافر رالی جړلې دا مسافر رالی ډیر په ویلاو په کریاو په داسې زموږ ډیر زیات ضرور باندې وسوځي چون کې تم مسافر وي په لحاظه موږ ورتل چې خیر دی چې هر څنګه یې د شپې نه راواخله تر ګولې تر مړېدو تر ډوډۍ د بدن در کپړې د لارې در خرچې پرې هر څه ورکړي دي. بس خبره دا ده چې د دې بدله الله پاک موږ ته د آخرت د دې نیکۍ بدله د مرګ وروسته انسان ته ملاویږي د دې خیر بدله الله پاک موږ ته په دنیا کې راکړی ده. ځکه صدقه ردي بلا ده. صدقه عزیزانو الله رب العزت دی و موږ تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. صدقه کول دا انسان له بد مرګ بچاوي. علماوی بد مرګ چشتي د بی ایمانی په مرګ به انسان نه مري. بی ایمانه به در دې دنیا نه تیریږي در دې غټ خیر سته خو له موږ سره چې دا غم نسته چې یاره بی ایمانه تیریم کوم ایماندار تیریم لدی وجه پر ډول پیسې شیندل اسانه دي د ډوډۍ پر نامه د نامه پر ډوډۍ پیسې شیندل اسانه دي تلل اسانه دي. دا راته زور غواړي چې 10 روپۍ ز مسکین غریب ته ورکړم. چا واده باندې یو څوک مثال په وړه نه لري یو څوک مریض دی یو څوک چې عزیزانو دا صدقه او خیرات دا الله پور بللی دي. د پور بدلوي که نه خلک چې یو بل چې ته وایي چې راکه پور راکه برته بدله درکم چې دا معلوم نسی چې زه به څه ټیم در کوم دا پور لټ کیږي نه. الله رب العزت دا قرض بللی دي. الله وی د دې بدله دی په ما ده. وی د ایمان علما فرمای د ایمان لوی دلیل او لوی نشانه د انسان دا ده چې د انسان صدقه وکړي. څوک په پیسې د غیس شندي خو چې دا سړی پیسې د خدای د رضا لپاره په خواري ګټلې دي په تکلیف ګټلې دي خوشې دي اوس د الله د رضا لپاره الله راضي کوي لکه څنګه چې صحابه کرام کړي دي انبیا کړي دي او زره درنن زماني پرې د الله د رضا لپاره خپل پیسې راخلي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. الله صفت د صحابه کرام کړي دي. نو خدای دې موږ تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. عزیزانو زموږ ته په معاشره کې په ټولنه کې ډیر خلک د استا چې هغه د تعلیم وس نه لري چې په خپل اولاد وکړي. زه حیران دي ته یو سړی میسج پرې شي دی هغه وایي چې زما د یو 14 کالو الګ پکار دي نو 1000 روپۍ تنخواه ورکوم. بابا په کوپرو په اندوانو په سکانو کې د 30 کالو کم سړی ته نسې مزدور کولای شي په کافرانو کې زموږ دا حال د 14 کالو الګ د 13 کالو الګ تاسو د 10 کالو څواخله د تعلیم زمانه ده ته مزدور در سره درې ولی هغه څوک مزدور نه در سره چې در شای یو ټله عیالونه په پسی خبرو کې سوچ کوي